الله تبارک وتعالى ډیر زیات قدردان ذات ته په د خپل بنده باندې ډیر زیات خپکیږي او الله د خپل بنده لا د هغه د توقعنا زیات ورکړه دا الله پاک کی د انسان اړو خیال نوي او الله داغه د خیال او داغه د ګمان نه زیات اجر او ثواب او زیات بدله د خپل بندل ورکی سلمان فارسی رضی الله عنه دا هغه صحابي دي چې د ایران د علاقې اوسیدونکو فارسی ورته ځکه وایي پاریس دا به ایران ته ویل کېده پاریس دا د ایران نومو نو سلمان فارسی ورته د دې وجې نه وایي د ده پلار اتش پرسو د ور عبادت به کاو او هر ټیم به هغه به هغې خپله اتشکده کې او د خپل عبادت په اغیزه کې به وو او هغې کې چې به کوم مور بلې د هغه به مړه کېدو ته نه پرېښود هر ټیم به د هغې په تیزولو کې او د هغې په رڼا کولو کې دی لګیا او چې کله به د هغې رڼا کمېده نوره به بیا تیزوله مطلب دی د هغې اتشکدې د هغې خادمو او دا خپل بچی سلمان فارسی رضی الله عنه دی به ورسره اومو یو وارې د بهر نه د سامان د راتلو ضرورت شو سلمان فارسی رضی الله عنه یې پلار ولیږه چې بچیه لاړ شه دا څیزونه راوړه خو ګورې ایسارېږې به نه باره بار فتنې زیاتې دي او دا یاره او سره چې داسې نه دا بچی مې دا خپل دین چته پرې نه دي سلمان فارسی رضی الله عنه چې کله بهر ته ووته د هغې سامان پسې لاړو هلته کې د ده ملاقات د یو پادري سره وشو د عیسایانو د یو عالم سره ملاقات وشو تعارف د دواړو د یو بل سره وشو سلمان فارسی رضی الله عنه په هغې پادري باندې ایمان راوړو هغې وخت کې هغه عیسایت حق دین و نو سلمان فارسی رضی الله عنه د آتش پرسته هغه دین پرېښودو او د عیسایت دین دای خپل کو پلاری بیمارو چې کله به دې سودا له پلار لېږه د بتاو د هغې پادري سره به ملاقات کاو د هغې نه به د هغې وخت مناسب د دین چې کومې خبرې وې دا به زده کولې د دې نوجوان معشوم دی په زړه کې طلب د علم چې دی هغه راغی او هغې پادري ته وي یاره زه خو دا خپل پلار او دا خپل علاقه پرېښودل غواړم که یو داسې څوک درته معلوم وي ماله اجازت راکړه چې زه هغه له لاړ شم هغې پادري ورته ووي چې یو قافله روانه ده پلانکۍ علاقې ته او هغې کې یو بل عالم دی غټ د عیسایت د دین او هغه قافله هغې علاقې ته چې دی هغه ځي ته ورسره لاړ شه او د هغه سره به میلاو شي سلمان فارسی رضی الله عنه د هغې قافلې سره شو د پلار نه چې دی هغه را وتښتېدو چې کله هغې دویم پادري له هغې دویم عالم له را ورسېده د هغه نه به یې زده کړه کوله او هغه هم ډېر ضعیف شوي بوډا شوی و ده ته وی بچیه زما خو اخرې شپې ورځې دي د دنیا نه تلو والی ما لیکن تا ته زه یو داسې علاقه یو داسې کس درته ښیم چې د هغه دین به ابدي وي د هغه دین به همیشه دپاره وي د هغه په دین باندې به زموږ دا دینونه ټول دغه کېږي منسوخ کېږي او ته لاړ شه د هغه سره ملاقات وکړه سلمان فارسی رضی الله عنه ته وي زه به د هغه سره ملاقات څنګه کومه هغې علاقې ته به څنګه ځمه هغې پادریو ته نښې نشانې وښودلې چې د یثرب علاقه ده د کجورو علاقه ده کجوري دي پکې
او د هغې نوجوان به دغې علاقې ته هجرت کی داغه به دا نښې د نبی علیه السلام نښې نشانې ورته وښودې او دوه نښې ورته غټې غټې وښودې یو دا چې هغه به صدقه به نه اخلي او هدیه دا به چې دی هغه قبلي سلمان فارسی رضی الله عنه وی څنګه به د هغه خواله رسم هغه پادري ورته وي یو قافله روانه د یثرب ته ځي په پلان کې ټیم باندې به د هغې سره ملګری کم هغوی به دې ورسي سلمان فارسی رضی الله عنه بهرحال د هغې دویمې قافلې سره ملګری شو لار کې ورسره قافلې واله دوکه وکړه وی دی اسې ماشوم دی وړوکی دی مدینې منورې ته او هغې وخت کې د هغې نوم یثرب و چې کله هغې ته را ورسېدو سلمان فارسی رضی الله عنه یې خرڅ کو وی دا زمونږ غلام دی هغې قافلې والو سره دوکه وکړه سلمان فارسی رضی الله عنه یو یهودي واغستو او د هغه سره به خدمت کا او د هغه کارونه به کول علاقې ته چې وکاتل کجوري دی پکې نو ذهن کې خو هغه د پادري خبره راله چې بس دا علاقه ده ای به د غلامۍ زندګي به تېروم خو د دغې نوجوان او د دغې کس تلاش به کوم د ده سره به ملاقات کوم ده به د هغې کجورو د هغې باغونو خدمت کاو لږ وخت پکې تیر شو د دغې یهودي یو ملګری او هغه راغی دغې باغ ته د کجورو دغې یهودي ته آواز کیه پلان کیه خبرې وی نه وی یو نوجوان راغلی دی د مکې نه دا یې نوم دی او هغه ځان پیغمبر ګڼي چې زه پیغمبر یم د اخري زمانې پیغمبر یم او دا یې نوم دی دا نښې دي سلمان فارسی رضی الله عنه وی زه به راونه کیومه کجوره کیومه چې کله مې دا آواز واورېدو د هغه په دې خبره پوه شوم ډایرکټ مې د کجوري نه راټوپ کو د هغې سره مې په دې خپه کې لږ نقصان او درد چې دی هغه م راغی وی زه رالم او هغې کس نه مې تپوس وکړو چې تا څه وې د چا په باره کې دې خبره کوله وی زما هغه مالک راغی او ماله یو تیزه څپېړه په مخ باندې راکړه چې تخته ستا د دې سره سویمه ته خو غلام یې ته خو زما غلام یې ته خو به زما د کجورو خدمت د باغونو خدمت کې ستا د دې سره سویمه ده بهرحال وی ذهن کې مې خبره ولګېدله چې نوجوان راغلی دی وی زما به اب تک یو ورځ چوټي وه ووتمه د نبی علیه السلام په تکل کې ګرځېدم او کومې نښې چې راته هغې پادري ښودلې وې د نبی علیه السلام سره مې ملاقات وشو په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو سلمان فارسی رضی الله عنه نبی علیه السلام ته د خپل ټوله واقعه په تفصیل سره بیان کړه بیا به اب تک یو ورځ ته نبی علیه السلام وی ته به راځې د دین اصول دین یې ورته وښودو د نبی علیه السلام مجلس ته به راتو یو وارې نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله د غلامۍ د زندګۍ کې خو ډېر تنګ شوی یم نبی علیه السلام ورته وفرمایل او دې دوران کې د په نبی علیه السلام ازمیخ وکړو چې ما ته خو هغې پادري ویلي چې دې به صدقه نه اخلي نه یو وارې د صدقې لږې کجوري راوړئ نبی علیه السلام ته کېښودې وي چې دا د صدقې کجوري دي نبی علیه السلام وفرمایل وی مونږ صدقه چې دی هغه نه اخلو او د هاشم والا دپاره هاشمیان چې کوم دي میاګان د هغې دپاره ولې دا صدقه اخیستل یا دا زکات اخیستل دا صحیح نه دي ځکه دا د مال خیرې دی او میاګان سیدان هاشمیان دا چې دي دا د نبی علیه السلام اعلی نسب واله دي د دې وجې نه به دوی له ته دا نه ورکړي بله موقع کې به بل هفته چې راغی بیا یې هدیه د ځان سره راوړه نبی علیه السلام له چې دی هدیه ورکړه او نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله دا هدیه د دا قبول کې نبی علیه السلام هدیه قبول کړله سلمان فارسی رضی الله عنه یقین راغی چې بس دا هغه کس دی بیا یې نبی علیه السلام ته د خپلې غلامۍ اظهار وکړو نبی علیه السلام ته وفرمایل وی لاړ شه د خپل آقا نه دې مطالبه وکړه د خپل آقا سره دې چې دی هغه عقد کتابت سره وکړه
چې ما به ته په څه باندې آزاد کې چې هغه زه تا ته پوره کړم. چې کله دې یهودي له راغی، یهودي هم ډېر زیات هوښیار و. یو دوه شرطونه یې ورته کېښودو. یو شرط یې ورته دا کېښود چې ماله به دومره دومره وزنه سره چې دی هغه راکې. مثال په طور 1 کیلو یا 1.5 کیلو سره به ماله راکې. نو دا پیدا کول د غلام د پاره او د یو مزدور د پاره دا ډیر زیات ګران کار دی. او دویم شرط یې ورته دا ولګاو چې زما د پاره به کجوري ناله، او چې کله هغه کجوري راغټي شي او هغه میوه اونسي، دانه اونسي، نو د هغې نه وروستو به زه تا چې دی هغه ازادومه. نه دا دواړه داسې شرطونه چې دا ډېر ګران و. ځکه چې کجوره کله سړی وکړي نو ته به پکې بوډا شي، بیا به دا ستا زامن یا نوسي به دي خوري، په دې کې دومره وخت لګي. او دومره سره چې پیدا کړې نو په هغې کې هم ډېره زمانه لګي. سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات خفه شو او راغی نبی علیه السلام لوی د الله رسوله، ما ته خو هغې خپل مالک او خپل آقا دا دوه شرطونه ولګول. نبی علیه السلام وی خفه کېږم. دې کې لږ مال راغی د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو، د هدیې مال سره ضرور غالبا چې 2 اوقیه یا 3 اوقیه سره ضرور. نبی علیه السلام سلمان فارسی رضی الله عنه له ورکړو، وی لاړ شه دا یو شرط پوره کا. ظاهري طور چې هغې سرو ته ګورې هغه ډېر کم دی. چې کله دی لاړ آقا له هغه سره ورکوي دا واله، هغه سرو ته ګوري چې دا خو کم دی، ما چې کم مقدار ښودلی دی دا خو د هغې نه دي، بهرحال تللی دي، هغه وزن یې پوره شوی دی. د آقا سره هغه هم د کیدي شي دی تله کې سفر اخي، تله یې پسې هم برابر کړی دا، بیا یې تللی دي، بیا یې تللی دي، هغه وزن برابر شوی دی، پوره شوی دی. وی زه یو شرط خلاص شو. دویم شرط نبی علیه السلام لراغه، نبی علیه السلام ورته وی لاړ شه مالک ته دی وایه چې بس سخسوره بیلچې راکه زه ځمکه برابروم د کجورو دپاره. نبی علیه السلام وی ته ځه وي مونږ درلو. نبی علیه السلام راغه، سلمان فارسی رضی الله عنه ځمکه تیاره کړې ده د کار دپاره. نبی علیه السلام پکې په خپلو لاسو مبارکو باندې 300 کجوري چې دی هغه نالې کړی. او چې کال پوره کېدو نو هغې باغ چې دی کجوري نیولې وې، دانې یې وکړې، میوه یې وکړه. دا د نبی علیه السلام معجزه وه. خبره مې دې پورې کوله ورونو چې د سلمان فارسی رضی الله عنه دویم شرط هم پوره شو او راغی د نبی علیه السلام خدمت کې به د نبی علیه السلام سره هر ټیم ناس. دومره مقام او مرتبه ولا الله ورکړه. یو وارې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل السلمان منا اهل البیت. وی سلمان چې دی وی دا زما د کور والا نه دی، دا زما د اهل بیتو نه دی. نو الله ډیر زیات قدردان ذات تیرون. زما خبره ما دی پورې کوله چې ګوره سلمان فارسی رضی الله عنه خپل پلار پرې خودو، خپل رشتہ داری پرې خودا، خپل وطن چې دی هغه پرې خودو، راغې د نبی علیه السلام لمن خپل کړله، د نبی علیه السلام پورې ځان ولګاو. الله ولا څومره مقام ورکو. یو وارې د غزوه احزاب او غزوه خندق په موقع باندې نبی علیه السلام صحابه کرام را وغوښتل. دا هغه وخت چې تمام قبایل د مدینې منورې د مکی مکرمې مشرکانو د مؤمنانو پسې صلاح کړی و چې بس دا لږ مؤمنان دي مدینه منوره کې، او په یو ځای به په دوی باندې چې دی هغه حمله کو، دوی به ختمو، دنیا د مخ نه به د دوی نوم نشان دا چې دی هغه ختمو. د دې وجې نه ورته غزوه احزاب ویل کېږي. احزاب جمع د حزب د دا ډلې ته ویل کېږي. په دې کې ډېر قبایل دا راجمع شوي. نبی علیه السلام هغې وخت کې دومره د جنگ طاقت اسباب نو. نبی علیه السلام وی چې دفاعي جنگ بکو. نبی علیه السلام د صحابه کرامو نه مشوره واغسته. دغه سلمان فارسی رضی الله عنه نبی علیه السلام ته عرض کړي د الله رسوله چې کله به پاریس باندې دشمن حمله کوله زمونږ به د مقابلې طاقت نو، مونږ به په طاقت کې نو، بیا به مونږ د دفاع دپاره یو عمل کو.
نبی علیہ السلام وی عمل بام کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وی دا اللہ رسولا منگا با خندق چی دی اغا اکنستو کمی علاقین چی با منگ اغی سیٹو دخپلی مخی تا بم خندق اغا اکنستو که دشمن براتا با خندق برا پوری وط منگا پیدا برانو دا غشو گزارو نکول کپوری بناسو نبشور آرسی دیو کرات لبا خندق تا بکوزیدو منگ با پیویا دا غشو باران کاو دغه به زمونږ دفاعي جنګو د نبی علیه السلام دغه دارایی چې دی هغه خوښه شوله او نبی علیه السلام د سلمان فارسی رضی الله عنه پرای باندې د مدینې منورې او غالبا د هغې بنو جبل صلع غالبا دغه یو غر دی د هغې نه نبی علیه السلام چاپېره دغه خندق چې دی هغه وکنست اوس په هغې باندې یو روډ تلی دی او هغه واړه واړه جوماتونه په هغې غونډکو باندې ځای په ځای دي چې کله ته الله پاک دې مونږ ټول حج له بوځي الله دې مونږ د نبی علیه السلام د شنې روضې او د خپل کور دیدار له چې دی هغه مونږ بوځي هغې ځای ته تاسو ورسئ هغه کس به درته وي چې دا پلانکې ځای دی دا پلانکې دی په دې ځای کې ګاډې به پیودرېږي چې دا هغه خندق و په دې ځای کې نبی علیه السلام ناسو دلته ابوبکر و دلته عمر و دلته عثمان دلته علي دلته کې فاطمه رضی الله عنها د نور بیبیانو سره دې علاقه کې چې دی هغه ناسته نو نبی علیه السلام د سلمان فارسی رضی الله عنه پرای باندې دا خندق کنستی د دې وجنا نبی علیہ السلام بس فرمایل السلمان منا سلمان دا زمونږ نه دی دا زما د کور والا نه دی نو الله دومره قدردان ذات ته الله پاک د دې انسان دا عمل ګوره اس نبی ای عبد الله ذوالبجادین رضی الله عنه دا هغه صحابي دی د مدینی منوره مضافاتو کې بپاتې کېدو نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو د خپل پلار وفات شوی او د تره په پرورش کې د ایمان راوړو یو وار هغې تره ته پته ولګېدله چې عبدالله ایمان راوړی دی دی راوغوښتو وی ته اغوندې زما خورې زما سکې زما او تا زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی بل دین دی قبول کړی دی یاد دی خپل دین ته واپس راشه که دې ته واپس نه راځې نو زما دا کور زما دا در پرېږده او زما د کور نه وځه او دا لاسه کې دا کمې جامې چې دی اغوستې دي کم پیزار چې دی په خپو دی دام وباسه وځه زما د کور نه عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه خپل جامې ومویستلې خپل پیزار یې ومویست او دقه شان بربند دقه شان سرتور دقه شان خپې بلخپې چې دی عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه روان شو مور خو موري مور له الله یو مقام ورکړی دی د مور یو لویه مرتبه ده الله دې هغه کورونه آباد ساتي چې په هغې کې میندې دي الله دې هغه میندې ژوندی ساتي چې د خپلو بچو دپاره هغې دعاګانې کي چې د خپلو بچو دپاره د هغې دپاره د خیر یو ذریعه وي د خپلو میندو ډېر قدر احترام کوئ ګورئ د مور پلار دعاګانې دا ګورئ الله رد کینا د مور پلار خیره ګورئ الله رد کینا د هغوی خیره ګورئ هم د څه سره سمه نه ده د هغوی دعا ګورئ هم د څه سره سمه نه ده حضرت سلیمان رضی الله عنه ته الله وحی راولېږله وی لاړ شه د پلانکي دریاب په غاړه زما یو بنده دی د هغه سره ملاقات وکړه سلیمان علیه السلام چې کله هغې علاقې ته هغې ځای ته راغی د اوبو په غاړه باندې څوک نو خپل خادم آصف ته وی دی دریاب کې یو غوپه وه کیدی شي دې کې څه نښه نشانه مونږ ته معلومه شي چې کله هغه غوپه ووهله د هغې دریاب نه یو محل راوچت شو په هغې محل کې 4 دروازې دي دوی پکې وردن نشو دن یو نوجوان ولاړ دی د الله عبادت کی چې کله سلام وګرځاو سلیمان علیه السلام سره دعا سلام وکړو تپوس یې ته وکړو نوجوانه دې ځای ته څنګه را رسېدلې دې مقام ته څنګه را رسېدلې هغه نوجوان ورته وي زما مور پلار و هغوی به ما ته ډېره دعا کوله مور مې په سترګو باندې ړنده وه پلار مې په خپو باندې شل ما بیا ډېر خدمت کو مور به مې دا دعا کوله بچیه الله دله ډېر عمر درکا
د مور په دعا سره الله پاک د بچی پس ژوند کې برکت اچي. ما ته به دا دعا کوله چې بچی الله د ډېر عمر درکا د چا میندې دعا ته نه واخلې ښه خواله زه د هغې سره کښېنې دعاګانې دې نه اخلې خدمت یې کوې. او پلار به مې راته دا دعا کوله چې بچیه الله دله داسې مقام درکا چې د شیطان لاس درته نه در رسي. ما بل ورځ یو ځای کې بیان وکړو، یو ملګري راته وایي مولوي صاحب ته صرف د مور پلار حق بیانې او د الوات حق پکې نه بیانې. نو ګورې د مشرانو ته وایم تاسو به د خپلو بچو ګورې خیال ساتئ، د دوی ګورې په تاسو باندې حقوق دي، دوی له به ښکلی نوم دی، دوی له به صحیح تربیت کوئ، دوی له به دینی تربیت کوئ، دوی له به مزیدار اخلاق رغوئ، او چې کله د واده شي نکاح به ورله کوئ. د دې حقوقو خیال به د خپلو بچو ساتئ. داسې نه چې په ناجایزه باندې خپل بچي راګیروئ، داسې نه چې یو بچي ته یو شانتې ګورئ او بل ته بل شانتې ګورئ، نه ټولو بچو ته به په یو نظر باندې دا ګورئ. وی زما هغه مور پلار وفات شو، زه رالم مې چې زما خو اوس څوک نشته د دریاب غاړې له لاړم، وی دا قبه او دا محل را اوت دې ته وردن نه شوم، بس د الله عبادت پکې کوم لګیم. سلیمان علیه السلام وی ما ورته وی چې ته خورې څه د خوراک دې څه بندوبست دی، دا خو د اوبو مینځ دی. وی ما ته وی چې یو مرغۍ راشي هغه د ځان سره خوراک راوړي، ما ته یې کیدي. وی چې هغه زه وخورم د هغې سره زما لوږه، زما تنده، زما ستړی، زما خوب، دا هر څه سره چې دی هغه ختم شي او ما ته اطمینان، خوشحالي، سکون دا نصیب شي. دا د مور دعا وه. وی بیا مې ته تپوس وکړو چې ښه ته د کومې زمانې د څومرې وخت نه دلته کې؟ وی ما ته وی چې زه د ابراهیم علیه السلام د زمانې ما. وی موږ چې حساب وکړو د هغې نوجوان په دې ځای کې 2400 سال چې دی هغه شوي. دا د چا دعا وه؟ دا د مور پلار دعا وه چې الله ورله داسې مقام ورکو. ګورې د مور پلار خیرې ګورې دا هم داسې سره سمینې دی، خیرې هم ډارې ګورې قبلیږي. بهرحال هغې کې نظم دا خو صرف دغه نکته راله، هغې کې مې دا خبره درته وکړه چې مور دا ډېره به د خپل بچي باندې خفه کېږي. نو د خپل مور پلار قدر احترام کوئ، د خپل مور پلار عزت کوئ، د هغې خدمت کوئ، د هغې نه دعاګانې واخلئ. او داسې نه چې د رمضان په میاشت کې د جبریل امین په هغې خیره کې چرته رانو شو چې هلاک دي شي هغه سړی چې مور پلار یا پکې یو ژوندي یو دی پې ځان جنت ته داخل نه کي. نبی علیه السلام وی ما پې آمین ووی. د مور پلار به قدر کو که نه انشاءالله. نو د عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه موري څادر یې راواغستو او داسې غلی دی خپل بچي ته ورتاو کړو. عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه څادر راواغستو، سیرې کو، دوه ټوټې کو، یو یې د ځان نه تاو کو د لنګ په شانتې او یو یې د خپل وجود د پاسه راواچو. د دې وجې نه ورته ذوالبجادین وایي، دوو څادرونو والا. عبدالله خپل نومو او ذوالبجادین یعنی دوو څادرو والا. دقسې راغی د نبی علیه السلام مجلس ته، نبی علیه السلام ته تمام واقعه په تفصیل سره بیان کړه. نبی علیه السلام د اصحاب صفو سره کېنه او بس وي د دوی سره به یې قرآن به زده کوې، دین به زده کوې، د دین مسایل دا به زده کوې. د اصحاب صفه هغه کسانو چې د دوی کور نو، د دوی رشته داران څوک نو، دا د مدرسې طالبانو، دوی به مسجد نبوي کې ناسو د ریاض الجنت خواته او دوی به قرآن مجید دا چې دی هغې زده کوو. نو دا مدارس چې دي دا د هغې اصحاب صفه د هغې صفې سلسله ده. بهرحال خبره مې دې پورې کوله چې الله ډېر قدردان ذات دی. نو عبدالله ذوالبجادین قرباني ورکړه، کور یې پرېښود، مور یې پرېښودله، رشته داران یې پرېښودو، جامې یې خپل لباس د یې پرېښود. په یو سفر باندې د نبی علیه السلام سره روان دی، بیمار شو او بیماری داسې وه چې د مرګ په حالاتو دی. نبی علیه السلام سر راواغستو، په دې خپل زنګون باندې کېښودو. سوري بختور دی، قرباني ورکړه. الله یې د عمل قدردانی کې ګوره، عمل هسې نه بیایي. نبی علیه السلام په خپل زنګون باندې سر کېښودو، د نبی علیه السلام په غیږ کې ساه ورکو، دوره بختور دی. نبی علیه السلام غټ غټ صحابه کرامو ته وفرمایل وی خپل ورور عبدالله له غسل ورکې. کم مقام له الله ورکو؟
نبی علیہ السلام سلورم خبرو فرمایلا زما دا صادر والے او عبداللہ لبنن پدې کې تاسو کپن ورکوي سلورم انعام شو په پنځم چې کله انسان قبر ته کوزيږي نو څوک کوزي رشتہ داري کوزي د عبدالله اسوک نو نبی علیہ السلام په خپل باندې کوش شو او عمر رضی الله عنه ته ویدارور عمره کې جزې په قبر کې کېدم نبی علیہ السلام په خپل لاس باندې په قبر کې خود الله څومره قدردان ذات دی قربانی ورکړه د نبی علیہ السلام په غیږ کې سر پروت دی د نبی علیہ السلام په غیږ کې سا ورکو صحابه کرام ورله غسل ورکو نبی علیہ السلام ورله خپل صادر کې کفن ورکو نبی علیہ السلام په خپل لاس په قبر کې خودو عمر رضی الله عنه ما چې بدا واقعیا بیانوله ما به وی چې کاش دا دعا ماته نبی علیہ السلام کړی ملګرو ته تاسو کو څه دعا کړی و نبی علیہ السلام چې کله عبد الله قبر کې خودو او خاورې په واچولې شوې وی نبی علیہ السلام یو عجیبه دعا وکړه څه دعا وکړه دعا یې دا وکړه الله زد عبد الله ناراضی ما او الله تد عبد الله نه چې دغه راضی شي دغه ټیم کې ما افسوس کو چې کاش دا عبد الله په ځای باندې زوی او دا دعا نبی علیہ السلام ما ته چې دی هغه کړی ورونو الله ډیر زیات قدردان ذات دی الله د خپل بنده د عمل غوري اس نبی ای